یو منټ لږه وبخښه نجیبه هغه جی شمس علي زینبون چې کوم پرون ول چې زه د سې شنبې په شپه راځم اوس خپله لایف راغلی ما مکس ور واستوه کومنټ ورته کړه چې راشم مناظرې ته او هلو ته شکنځاګانې کوي وایي هلو مهرباني आवाज اورو ها چې اوري आवाज نو لګي ما کیمرا آن کا چې زه تاسو حواله در کوم دا یو خبره دویمه خبره چوره چې دا برادران ووروي کنه اول خبر بداوی چې ته به د امام میک نه بندای صحیح شولو زبر د ایتا کتابونه اوس حواله ور کوم چې جنگ خیبر و احد نه بقاعده صفحو سره چې چوک خلیدی 4 رسول الله بل پر خلیدی د بیتا سه حواله صحیح شو دین علاوه عدالت صحابه باندې قران آیتونه و بعد کوم ارتداد شوه دی هغه به زتا ته بینم امام مهدی ولا څه کوم خبره کوي ایتا معتبر کتابونه بزو صفحه هم درته وخیم تا دا ویل څه پیدا نه لشه زبد ته اوس دا وایم ایتا کتابونه اما ویډیو آن کا چې لکه څه تنګي خلکو ته صفحه خي غلطي صفحه کنه تا اول روایت باندې نه پیږي د حدیث متونو باندې نه پیږي صحیح شوالو او زبتا ته اوس د کیمرې کې وایم راځه ګور بوکس راځه ولا راځه خبرې دی وکړې غوږ مې ونیو در سید خبرې دی وکړې غوږ اول خبره دا چې ته وایې کنه چې اهل سنت کتابو کې نشته دا کتاب دی دا کتاب دی مروج الذهب د اهل سنت پرې د جواب راغله شروع شوی ډایرک پس شروع شوی دا اصول دي دا اصول دي خبرې د غوږ ونیسه کنه ما دې ته خو څوک پرېږده چې درته وایي چې ستړی مه سې په خیر راغلی مناظر صاحب د الله بنده بس چالو سي همدغسې پسې ځئ منډې مو پسې اخیستلې وي د الله بنده راغللې د صحابه و عدالت ته راځو اول خبر موږ د تعالی هغه بل مناظر صاحب سره په مطاعې باندې کړې وه صحیح ده اول خبر راځه 15 دقیقې وخت لري 3 دقیقې غواړي 10 دقیقې لري مطاعه په قرآن کې حرامه حلالوالی په قرآن کې ثابت کړه مطاعه په احادیثو د اهل بیتو د امامانو کې حرامه دا په اهل بیتو کې له امامانو نه په صحیح سند سره راته ثابته کړه بل په اهل بیتو کې کوم امام مطاعه کړې ده د کوم امام لور مطاعه کړې ده د کوم امام مور مطاعه کړې ده د کوم امام مور یا ښځې مطاعه کړې ده په صحیح سند سره راته ثابت کړي اوله خبره ده ګوره دومه خبره همدغه ده تاسو وایئ چې امام مهدي پیدا شوی ده امام مهدي ته بیا په دوم قدم کې راځو درېیمه خبر صحابه و ته راځو څلورمه خبر چې څه د زړه و په همغه باندې ځو د موږ اتفاق همداسې شوی ده چې اوله خبره په مطاعه باندې کوو راځه په خیر مهرباني وکړه اوس مایک خلاص کړه په دې سکرین باندې ماته یو څه شی راځي دغه یاري دغه کسي ان شاء الله دا د ریپورت دغه ورکسي مهرباني وکړه راځه مولف مفتي ده کوم کې شي کوم موجب شي نه نجیب علي مهرباني قاری صاحب محترمه د دې دا کمره لږه خلاصه کړه چې په خلاصه کمره راسي بخښنې سره ولا دې خلاصه کینه هغه دې ما سره څه تړاو هغه کار دغه نه لري نه خلاصي مایک نه خلاصي کمره خلاصه کنه مایک بند مایک خلاص کا مایک دی بند مایک آن کا نه بندای مهرباني صحیح شو دما خبر دی واورېدلې خبره واوره اول تا امام مهدی باندې شکال کړی دی زه تاته د تاسو کتابونه حوالې در کوم باسوله به چپ کښېنې 15 منټه چې د تاسو کتابونه زه حوالې در کوم یو منټ تاسو کتابونه حوالې در کوم اوره لږ خاموش شه 2 منټه لږ 2 منټه خاموش شه اول متعې ته راسه موضوع بل موضوع ته ما څه متعینه به هم تاسو کتابونه حوالې در کوم اصحاب هم کړي دي د رسول الله دور کې هم چي دي د ابوبکر دور کې هم چي دي جنگ ولې سوکاس جنگ ولې ما سره ټیم کم دی ها زه به تاسو ټول خیم ټیم به را اخیستل یو منټ صرف دا امام مهدی ولا خبره مورید دی واجب نه تاسو حواله در کوم لوره موضوعات دي راځه کوم کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر د اهل سنت لامام ابي الحسن ابن علي المسعودي دا د تاسو کتاب دا دی یو منټ د دغه حکومت ده د علي فی کتاب نوم راته وکړئ د کتاب نوم راځه په خیر روایت راځه ومعادن الجوهر تصنيف ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى 957 907 متوفى ده صحيح الجزء الرابع المكتبة العصرية أهل السنات
اهل سنت. مروي الذهب معتبر کتاب. اهل سنت 160 نمبر صفحه ورکی راوړه 160 نمبر صفحه باندې روایت وکړه. ها وفي تاسو ټول واورئ د څوره کسان چې واورئ وفي سنة 60 و200 قبض أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر وغيره وغيره في خلافة المعتمد وهو ابن 29 سنة ونتي سال عمر الإمام حسن العسكري وهو أبو المهدي المنتظر. وفي سنة 6 و200 قبض والإمام الثاني عشر عند القطعية من الإمامية وهم جمهور الشيعة. وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل النبي بعد وفاة الحسن بن علي وافترقوا على 20 فرقة. دا دیتا یو کتاب ضرورت خیام اوس کتابو ته صبر یو منټ ولا خیر دی بیا بدینی باس کوو یو منټ. البداية والنهاية صحیح شو. البداية والنهاية الإمام الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير متوفى 774 صحیح دی. کوم کتاب ده کوم البداية والنهاية نوٹ کا ځان سره یمو کا ځان ته پینونه ما سره ست کتاب د تسوای خبرې کوي پینونه راخله د ایتا کتاب دی د ګوګل کې هم تو وکسه صحیح شو. البداية والنهاية هغه څه دی چاپی کوم یو دی دا دغه دی دار ابن الكثير دی څوم جلد بيروت دار ابن كثير دی جزء الرابع عشر 14 14 رابع عشر. ټول لک په قرار خبره کوم نشته تاسو ته وایا. ها ابو الفضل يحيى بن سلامة بن حسين من كبار علماء أهل لسم جيل څومره صفحه ده صفحه په بکانی سره راته وخی صفحه اشعار هم کې راوړه هغه دی 155 صفحه دی 155 نمبر صفحه دی کوم اشعار چې ذکر کړي محمد بن الحسن المفتقد فلا يظن الرافضي انني واقفة او خارجي مفيد. صفحه 155 تلاوت مک صفحه 155 کې راځه یو سل 55 صفحه را پیدا میکړله اشعار د کسي اشعار روتل مهرباني روت اشعار په کوم باب کې دا باب ما ته وخی صفحه روته کنه روته د سره دا د مخکې صفحه 155 صفحه دی. الله بنده دا بحث پکې نسته مهرباني زه روایت دا کتاب نه دی دي چې کوم اشعار ذکر کړي دي وسائلا حب اهل البيت هل ادق اشعار کې شپږم باندې کوم دی ويتلو تلبة محمد بن الحسن المفتقد د ټول نامي خسيري چې امام حسن عسکري زوای محمد څنګه نامه د مهدي عليه السلام محمد نامه دی صحیح شو. دا د دعا دا د څه کومه ده من کبار دوه جواب در وسغوګونی دوه جواب در وسغوګونی اول خدلتم محمد دوم سره غل لدينا محمد امام مهدي عليه السلام سره اهل سنت والجماعه هغه مهدي نه خي دی باندې دا یو دروغ دی په بدايه حسن به کوم محمد تویا کوم خبري وکړي ما دي تاسو خبري وکړي صحیح دی تویا کوم محمد ویا اوس ما دي تاسو خبري وکړي ویا کنه پټه خلو بکینی خبري بنه کوي پټه سیزما ضربي مسره ټیم نشته دوره لک زری آیا اول سر سي مخکې کتاب پیش کړل هغه حدیث موضوعي ده باطل ده دی هغه په سند کې درې دروغجن کسان دي او بلکې ستا هغه روایت راړل هغه خپل دي شایو روایت ده دلته غوونیسه کمال الحسن المرعي دروغجان مدلس او كاذب د دروغ او روایتونه جوړ جواب دیر کم ودره جواب دیر کم کنه به ورسته مانه پیریږي شیعه او راویان چې دي ته اهل سنت معتبر کتاب کې ویل ذکر دي لا ایت صحیح بخاری کې څوره شیعه جارنیټر سیب سراغ للی ودی ویل چې زه غوږ نسم تا خبري وکړي اے مسلمانانو څونه وخت می ورکړل ولی بیریږي ولی ډاریږي
زه په فضائلو د اهل بیتو خبرې نه در سره کوم. زه د تا 12 کتابونه مې درته وښودل چې امام حسن العسکري اولاد نه درلودل. ته یتیم خپلو کتابونو ته لاړ شه، له خپله امام نه یې راته ثابت کړه چې د امام حسن العسکري اولاد پیدا سوی ده. راځه دا ګز دا میدان زه په خبره دې پوهوم، ته دا پوهېږې نه دا د الله بنده. غوږ ونیسه. ته راغللی د اهل سنت والجماعت بعضې کتابونه دې راواخېږي، هغو حوالې دې وکړې چې په دغه اول حدیث دې ویل چې په دې کې بعضې راویان دروغجن دي. دروغجن بله خبره د امام د البدایه والنهایه د امام ابن کثیر خبره دې راواخیسته، په دې کې د امام مهدي خبره نسته. د الله بنده تاسې فقط دا محمد ته خوشحاله یاست چې په یو ځای کې راسي. هغه فضائل د اهل بیتو بیانوي، د الله بنده په فضائلو د مو خبره نه ده له تا سره. ما سوال می واوره د امام مهدي علیه السلام پیدایش اول سر لدولسو امامانو ته د تا دین د تا امام ابن کثیر د البدایه والنهایه ده. یار خو ما ته ثابت کړه چې د امام مهدي کوم امام ویلی دي چې پیدا سوی ده، کوم امام ویلی چې دا د ما بچی ده. خاص کوم امام که حواله مو اوس د تر وبسله چې اما اهل تشیع کتابو کې معتبر اصول کفی نه ونیسه، معتبر کتابو کې چې تا وخیل ولد محمد بن الحسن العسکري في 255 الهجره، دا روایت مې ته وخیل. بیا به څه وکیله پګړې به کوزه کې بیا راځه په خیر یو منټ په صحیح سند سره ما درته څه وویل. اوس غوږ شه د تا کتاب مې درته راښکاره کړل، راوړه والکافي راوړه. راځه په خیر راوړه. تا کتاب ته سوچ وکړه، دریام کتاب ته راوخله تا 15 حوالی راکی سبوس تا 10 حوالی در کام ودر تا اول حوالی در کام امام مهدی والا حوالی تا کتاب نا مفتی صاحب دا د اهل سنت مهدی ده. ای دی الله بنده خدا اهل سنت مهدی د کوم ځای نه راغلو؟ تاسو خو د بنی امیه ولا خلیفګان منوي دي، تاسو کوم ځای نه راغو؟ مهدی کوم ځای نه راغو؟ غوږ نیسه که نه نیسه. الله پاک دې خلقو ته د دین هدایت نصیب کړي. بس راسي چالو غوږ ونیسه. دین باندې ته نه مفتی صاحب، دین باندې نه، دین باندې په دین اجازه او ځنګ مولانا صاحب سل خبره سره یو د الملل والنهال ورپسې لګ راواړه. مولانا صاحب الک لګ نجف صاحب لګ ته میوټ ولګوا. نه میوټ بنا لګای ما ته میوټ ولګوا کنه. اوستا خبره مونږه واورې دې کنه. ته ټول شپه خو تقریر مکوا کنه. ته ټول شپه ته بستا تاریخي بوډ بنا لګای. تاسو میدان بزرګان میدان تخدي دي، تاسو میدان لکه خبره اوره. الملل والنهال کې ته اوس خودمه چې په دې مهدي باندې ستاسو په سیمه باندې 12 فرقې در باندې جوړې شوې دي. مولانا عبدالعزیز صاحب دا د الملل والنهال دوم جلد کاوه دا شهرستاني والا ده، عبدالکریم شهرستاني ده. و او هغه کې وګوره د قدریاو بحث نه بعد راوباسه. قدریاو نه بس چې کم ځای کې د شیعاګانو بحث شروع دی په اول جلد کې بوي. په دې اول صفو کې وګوره دلته بیا هغه ورکړی چې په کم ځای کې کم باب دی د شیعاګانو د بحث راوباسه. ته په خپله باندې خبر یې نه چې تاسو په کرامته کې ثانیه زیدیه د امامیه وغیره د دیو کې اختلاف په څه شي باندې جوړ شوی دی؟ په همدغه خبره باندې جوړ شوی دی چې هغه وایي چې محمد بن حسن لا ولد و، حسن عسکري خو اولاد نه و. ته ثابته عجیبه خبره کې او اصولي عالم نه دی ثابته کا. لکه زه درته اصولي عالم نه ثابت عمل بدايه و نهایت تاریخ ته اصول کتاب نه دی. اسی کف در غسل تاریخي روایتونو نه خبري ثابته. تاریخ نه خلک ثابته. د صفحې لمبر درته معلومیږي صفحې زیدیه امامیه. مخکې راځه د امامیه په دې بحث کې اخیری صفو کې وګوره چې د دیو لیکلي دي چې د دیو د فرقې ولې زغه شوې. زه درته صفحه یادوم. ښه راځه په خیر. زه اصل کې بهر یم، ګینې ما درته اوس په کمپیوټر باندې لګولو. دغه بحثونو کې مولوي صاحب وګوره د الملل والنهال لګ راوړه. دغه ده ګوریا دا د راغله په دې ځای کې الملل والنهال د امامیه ببحث کې راځي. وقالت إن الحسن مات ولكنه يحيى وهو القائم لأن رأينا أن المعنى قائم وهو القيام بعد الموت فانقطع بموت الحسن ولا شك فيه ولا ولد له. ختم شو هر څه ختم شو. ولا ولد ولا ولد کسی دې راغسي تاریخونو نه ثابته. داسې حواله راوړه. اوس ثابته کا چې ستا عالم لیکلی دا شهرستاني دی،
اصولي عالم دی محدث دی. مولانا صاحب د زړه سره تاسې دې ځای ته وګورئ، ما دې کس ته کتابونه راوړل، د لسو کتابونو دغه مې ورکړل، وایي دا ټول درواغ دي. د دوی مشکل په همدغه ځای کې ده چې په دغه ځای کې بیا دوی ټول له خپلو کتابونو نه انکار وکړي. تاسې ګورئ دا ځای زه درته ښکاره کړم، ګورئ دوستانو. ما ته پته ده مولوي صاحب، خو دا چې دا کمې خبرې درته کوي البدایه والنهایه دا د اصولي کتاب دی، دا د عقیدې کتاب دی چې تا خو د کتابونو نه خبرې ثابتې. دا الملل والنهایه خبره راواخیستله، بیا په فضائلو کې خبره راواخیستله. دوستانو تاسې دې ته وګورئ، دغه ځای ته دغه ځای کې زه تاسې دغه خلکو ته وایم، ګورئ مسلمانانو دې ته غوږ سي. الامام الحادي عشر كان عقيما، دي دوی کتابونه وایي چې کان عقیما. کوم یو وایي الکافي الحجه اول جل 515 صفحه ولیکه ورته. الکافي چې تاسې معتبر کتاب ده، الکافي یو 515 صفحه اول جل چې کان عقیما دغه اولاد نه کېدل. بل کتاب مې پسې ورته وښودل الارشاد للمفید، معتبر کتاب 309 صفحه 300 ورته وایي په اردو کې، دا په اردو ورته ووایسته. كشف الغمة سبل دي تاسي كتاب ده 408 صفحة ده. الفصول المهمة 200 أيام صفحة ده. جلاء العيون 208 صفحة ده دوم جلد. دلتا پسی رازم پسی گوره اعلام الورا للطبرسي 300 صفحة ده. امدا خبره پکی راولی ده سي امام الحادي عشر ولسم امام كان عقيما. مسلمانانو دا ورته ترجمه کی، مولانا دا ورته ترجمه کی. كان عقيما څه ته وایي؟ دین ته پوسو کا دا خو ډیر ځان ته عربیدان وایي. عقیما څه ته وایي؟ میک خلاص کا نجیب میک خلاص کا میک دی بندې. عقیما څه ته وایي؟ عقیما ترجمه وکړه کنه. میک دی خلاص کا میک بندې. عجیبه خبره دا ده چې د دیو دا علم دا حل دی مولوي صاحب. هغه شاه عقیما څه ته وایي؟ ته دی کنه شاه عبدالله د اصول عقیما څه ته وایي؟ 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 اول دا ته ملل النهال، ملل النهال د امشیا مذهب معتبر کتاب نه دی. دویم خبر د کوم حدیث د بیان کو ختم مکوا ختم شوی مولوی صاحب بالکل په دې ځمکه باندې صحیح بخاری هم درته خیم ته صحیح بخاری کې د رسول الله صلی الله علیه توهین چې ټوله درته خیم روایت توهین خبره مکوا، توهین باندې خبره نه شروع، خبره امام حسن عسکری په اولاد باندې شروع ده. که توهین ته خبر اړه نه بیا د اهل بیت کتابونه در پسې را روان چې د حضرت علی صاحب توهین چې څومره شی مذهب کړي دی دومره په دنیا کې چا نه دی کړي. ایمان روایت ضعیف شته دي، تا خو صحیح ستا ټوله صحیح دي یا یو منه صحیح دي. دا ستا علم دی، دا ستا علم دی. سیاسی ته کې ټول صحیح. یو منټ ماته مفتی صاحب دا روایت دی چې کوم ملل له بیان ته دومره دی حدیث پته نشته. عبدالعزیز ته ډیر ماغه کېږي، لږ 2 منټه خاموشه، جاهل لږ 2 منټه خاموشه. دا ستا علم دی. توهین مکوا مفتی ته زه کنځا کوم که ته زه خبرو جواب در کوم. یو سړي ته مولوي صاحب چې دا پته نشته چې سیاسي ته صحیح روایاتو مجموعه ده او که د صحیح او د ضعیفو دواړو مجموعه ده. الله بنده هغه خو بخاري او مسلم صحیح روایات دي. صحیح چې تاسو نه ما ور باندې خیره صحیح مطلب دا صحیح بخاری سره ضعیف الله بنده هغه صحیح سته ده، صحیح نه ده. مفتی صاحب ایما خبره واوري کنه صحیح نه ده، هغه صحیح سته ده، صحیح سته او مکلا مفتی ایما روایت باندې تا مته سند راو بسلو، تا مته ملل النهال چې بیان کو. اوس د ټولو ګروپ په مخ کې ملل النهال د دغه روایت مته سند راو باسه. نرشه د دغه روایت د کوم دي چې بیان کو دغه سند راو باسه چې دا چالي کله د کوم ځای نه لیکل دي. جواب واوره، اوس جواب واوره. د خدای ظالمه دا د اخبارو کتاب دی، د اخبارو کتابو سندونه نه لري. دا حدیث کتاب نه دی، دا څه کاین سړی ما کوا خدای نه ډار وکړي. مولانا عبدالعزیز صاحب لدنه یو پښتنه کوم لطفا، لدنه یو پښتنه، ته اخباری یې که اصولی یې؟ زه اصولی ایم، اخباری ایم. الحمدلله اصولی بیلی اخباری ایم. نه خاندما وګنیسه اخباری خو په تحریف د قرآن عقیده لري، ته هم د عقیده لري په تحریف د قرآن. اخباری څه ته وایي چې ټول اخبار مني A to Z الف نه یا پورې ټول اخبار مني. هغه ټول د اخبار ملایان چې دي ټول په تحریف د قرآن عقیده لري. کسا اخباری مطلب دا نه لري چې الف نه یا پورې ټول اخبار مني. موي سند صحیح دی.
کوم سند صحیح دی؟ چې زه اخباریم یم اصولیم یم اصولي یم الحمدلله علمي اصول مې ویلې دی راشه علمي اصول کې دوه سره کینه علمي اصول کې دوه سره کینه پته به ولګي اوس دا خبره وره زه جواب درکوم اوس خبره ته وای چې د امامانو د روایتو کې ضعف شته دی کنه تم دغه خبره کې کنه امامانو زبان کې ضعف نشته راویانو کې ضعف دی راویانو کې کنه د روایت خبره ما کړې ده د روایت لکه خبره خو واوره کنه د امامانو پر روایت کې ضعف شته دا ته منی خپل کتابونو کې منی ایما کتابوں کی ضعیف روایت شته بالکل ایمانام اصول کافی مقدمه پڑھو هغه جواب راکوه د امامانو پر روایتونو کې ضعف شته او کنه اسانه خبره ده سندو کې ضعف شته د امامانو سندو کې بیل ده سند له خبرې ته خوې غواچوا دا څنګه امامت ده دا څنګه امامت ده امامانو خبره ضعف نه ده امامانو چې قبیله منیشته ده چې هغه منقول شي خبره نه اوري تاغون ته ضعیف کاس مدلس کاس کله امام سره ناس ورسي درویغ وتړي نو امامانو خبرو کې ضعف نشته تاغون ته راویانو د لاس هغه حدیث ضعیف دی زما خبره مولوی صاحب یو اوس په تداسي داخلي نه راونی سم ته ماته دا وایي چې د راویانو کې ضعف شته د امام یو روایت خو راغلو هغه روایت مثال ته وایي چې دا ضعیف دی دا اختیار تاسو راشته او کنه او زبڅ کوم زبڅ شیخ یعقوبی چوته کولینی نه بس قسم د امام پورې امام صادق علیه السلام امام پیغمبر امام پورې اته ان کسان چې مان راویانو کې سند دې سبي قسم صدقو کې چوکسا کې غالي هم پکې و دې سره اختیار شته اوس خبره واور نه جب یو منټ نو خو دې ابو هريره روایت هم منم ابو هريره متراوي چې ولی نه نيسي ولی خبره کوو آرام جوابي واوري یو خبره کوو آرام جواب بس ابو هريره متراوي څنګه یو منم چې ابو هريره چې مدینه ولا پیازانی په مکه کې خرڅول ولی یو بلغر ولی دی الله بنده ولی یو بل ځای کې تفش کوم ابو هريره درته نه پیش کوم زراره درته پیش کوم زراره زمانه راوي دی زراره صحیح روی دی خو زراره نه مخکې 15 کسان واوره کنه ګوره یو خبره کوه په اصول جګړه مکه او زما خبره اوره مولوی صاحب دې ګوره دا خبره د دلته اتل سو خلکو په مخ کې دا خبره وکړه چې کله امام یو روایت ما خو راغلو یعنی شیعه کتابونو نه شیعه مصادرونه او هغه کې ضعف ثابت شو نه زبر هغه روایت به نه منم دا خبره یې ومنله او کوي نه منله بالکل دا د موشیاو عقیده د معنا ریکارډ کا څمور روایت جواب ورکوم یو منټ مفتی صاحب جواب ورکوم شاه عبدالعزیز ته الله کته زخما خبره خو اور کنه بیا ته جواب راک کنه ول خو خبره باندې ځان پوي کنه یو مقدمه ما وتا جوړو کنه دا ګورو چې آیا یو شیعه کسره یو شیعه مجتهد سره یو شیعه عالم سره دا اختیار شته او کنيشته چې د امام یو روایت غل اخواله راغلو او په هغه روایت کې هغه مجتهد یا امام وایي چې سوري مولا وایي شیعه مولا وایي چې دې روایت کې فلانه ضعیف دی دا روایت زه نه منم آیا دا اختیار ته مجتهد سره یا شیعه مولا سره شته او یس اور نو اسانه خبره وکړه ایدی جواب به درکم یس نو کې ما غاړه انګریز هونته زه ته جواب درکم سند روایت هغه ایمو په نږدې قابل قبول دی چې مت یقین شي چې دا امام معصوم نه ناقل دی صحیح شو یو خبره چې کله مو روایت کسو سندو کې قسم کسان چې کله ذکر دی ایوی نامې باندې مشترک ذکر دی ضعیف ذکر دی کذاب ذکر دی غالی ذکر دی مشرک ذکر دی قسم راویان ورکی دی ز هغه روایت دی واجه نه چې د امام کلام دی چونکه زم چې د امام تاییدی تسلسل لاړ نه دی دا سند صحیح دی نه امام سره د منسوب دی چونکه دا راویان قوی دي نه دا زه نه منم دا روایت مراد کو امام دی چې کوم موافق قرآن وی هغه ومنه کله چې جن روایت وی امام صادق علیه السلام په شی تړلې وی لیکن سند کی ټوله ضعیف وی او د قرآن مخالف زی ومنه یا مړه عقل نه لکار خلا هر روایت به مودي پاره وکس دی کافی روایتونه صحیح دي که صحیح نه دي کافی روایتونه 100% صحیح نه دي بلکې کافی مقدمه لگا پڑھاو کا اے مفتی صاحب کافی مقدمه پڑھاو کا تو کلینی بزرگوار کې هم دالی کی داور کې لیکي چې ما دا ټول روایت را جمع کړي دي تاسو تحقیق وکړئ اوس تقریبا غبندې ګوره یو خبره په یا په جواب کې دا مسأله یو څه د مسلمانانو ته واضح هسي آیا د مصنف دی کافی نه وایي چې دا امام زمان ته پیش شوی دا ویلي دي دا ټول روایتونه صحیح دي کافی په مقدمه کې دا کله اصول کافن لکافن لشیعتنا دا خود روایت هم ضعیف دي انده روایت هم ضعیف دي
الله اکبر کمی وسله کافینه په صحیح سند سره موثوق درته وښودل بیا به څه وایې ثابت کا صحیح شه صحیح روایتونه ټول راوبسه زه به هم د اوس رجال خپل روایت مفتی په صاحب خپل نفسي خواهشاتو مخالف راسي مفتی صاحب روایت نه منم اوس به هم زه نه خپل خواهشات نه دي امود الرجال واقعیده دي د حدیث واقعیده دي صحیح شوالو او مو هر روایت ابو هريره غونته یا نور غونته کسانو روایت نه مانو چې هغه درويخت رسول الله پسې 2 کالو کې 50,000 روایتونه ورنقل کړي دي په 2 کې جګړه نه کوو مولوي صاحب جګړه سره نه کوو دا دا خبره ومنله ستاسو په مخامخ 1300 کسانو په مخامخ دا خبره ومنله چې د روایاتو چھانبین وکړو او که روایاتو کې ضعف راغلو د هغې اختیار مونږ سره شته دا روایاتو کې نه لفظ ما بدلوا شاه عبدالعزیز الفاظ ما بدلوا تاسو غدیر الفاظ هم بدل کړي دي کنه الفاظ ما بدلوا ما د تیل سند به راویانو که سود امام نه مسلمانانو واوریدل دا خبره د مسلمانانو واوریدل شاه عبدالعزیز غلطه ترجمه کوي شاه غلطه ودی ویل دا ټول مسلمانانو واوریدل سی ودی ویل راځه په خیر وګورئ چې جواب بار مسلمانانو دا اوریدل چې زب سند کا سم سند کې څه کله مرتد ورکی موجودی کذاب موجودی هغه روایت څنګه یو منم الله اکبر پاره درنه تاسو کومه دوباره عبدالکریم جانا زلمه او دین محمد وروره تاسو یې خپ غور باندې واورئ زه ورنه یو ځل بیا تاسو کومه صحیح ده چې دا خارتي د سې چالو کې دا کوم د خیبر او احد کې د کوم څه مشران چې تسلی دي دغه ته به جواب ورکوي واګونیسا او دی الله بنده اوس بیا له دغه ځای چیرې غورزار سولې واګونیسا ما سره ټیم نشته ما رومیټ راغله څوملي خوب کوي رومیټ کې خوب کوي ټیم د تخمه خبره واوره مولانا عبدالعزیز دا سړی په کمال ته صرف 2 منټه راکې کنه 2 منټه کمال راکې مولوی صاحب هر څه بوس هر څه به حل شي غم مه کوه زه دینه یو ځل بیا ستاسو ټولو په مخ کې دا تپوس کومه چې دینه ما دا تپوس وکړو چې آیا یو شیعه عالم دی لګیا د کتاب پړاوی د امام جعفر صادق صاحب یا د امام باقر صاحب یا د امام نقی صاحب یا د امام رضا صاحب یو روایت ورته راغلو هغه روایت اوس د شیعه عالم دی دا وایي چیرې دا روایت زمونږ په خوا کې ضعف راغلو دا ضعیف روایت دی زه نه منم دا اختیار د شیعه عالم سره یا مجتهد سره شته او که نشته کسا چې کله علمي حدیث ته ناوځي کنه شاه عبدالعزیز ته ما بار جواب دیر کو ته مغا بار مکی کیڑا لټای کیڑا زره ما بار ویل چې کله مو حدیث ته کینو چې کله یو حدیث کسو د اصول کافی سند چې کله کسو مو اول دا کسو چې دی متن د دغه حدیث متن قرآن په مخالف دی د عقاید اسلام په مخالف دی د دې متن کنه صحیح شو چونکه امام معصوم قرآن په خلاف خبره نه کوي که هغه متن صحیح دی هغه نه بعد مودر راویانی دی که سوروی اول محمد یعقوبی نوانی ستاغه پوری چې دا خو مزمره خو نه دی مرفوعه خو نه دی دا خو مرسله خو نه دی مجهوله خو نه دی لا روایت د دې روایت څه حکم دی چې کله موکسو چې دا کسان ابو زراره پوری یعقوبینا کلینی نوانی صدا زراره پوری د اته ان کسان رویان د ټول صحیحین اغنا بعد مودغ روایت باندې عمل کوو موتوی یعنی مختصر خبره کوه مختصر دی دا ومنله چې تاسو سره د اختیار شته تاسو خو الفاظ کیل کوي مختصر دی دا ومنله چې تاسو سره اختیار شته مختصر دی دا ومنله کنه او ښه صحیح شو مولوی صاحب ما په کیمرا باندې والا په غټ سکرین باندې او جواب ته غوږ ونیسئ جواب په منځ کې مه رالویږئ د جواب په منځ کې اوس خبرې مه کوه مولوي صاحب ما غټ کړه اوس یې ته بالکل جنازه وباسمه دا ولې نه غټېږي کامره دی یو کس دا به د زموږ یو کس مولوي صاحب داسې کتاب نه درته حواله پیش کړم کنه چې اوس به برابر شي چا نه ورته حواله پیش کوم پته تشته پیش کا د نجف صاحب میوټ ولګا نجف صاحب دا حواله به ته برداشت نه موټ بنه لګي مولانا صاحب په منځ کې بنه راغږي په منځ کې غوږ مولوي صاحب دا حواله ته پیش کوم دې دا خبره مونږ سره ومنله زما دا زلمه عبدالکریم جان رو دین محمد رو او مولوي صاحب تاسو ټول کامره دی بند ده او یو منټ مولوي صاحب اول ورته شو کوم هغه مکوه دی وویل چې مونږ سره دا اختیار شته
چې کراوي ضعیف ته د امام په قول کې مونږه به خبره نه منو د ضعف د لاسه دا خبره یې ومنله او کوي نه منله بالکل ها اوس ګوره مولوي صاحب تیار یې ورته هو تیار بصائر الدرجات الکبرى کتاب ده او دا کتاب د چا ده دا د امام حسن عسکری صحابي ده د امام حسن عسکری صحابي لیکل دی دا کتاب ما نه دی لیکلی د شیعهګانو په نسبت باندې دا دومره معتبر سړی دی صحابي امام حسن عسکری علیه السلام ابو جعفر محمد بن حسین بن فروخ الصفار ہائے 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 اس دیکھیے گورے متوفا 209 سوئی پا بصائر و درجات کے بصائر و درجات دویم جلد ہے اور بالکل اخیری خبر آلا او گورے آخری چیپٹر اس سے شاید ہے وہی حدیث کو نہ جاننا اور اس کا انکار کرنا وہی حدیث نہ پی جندل او دیا حدیث انکار کول دائی باب دے باب نمبر 22 صفحہ نمبر 617 سوئی وہی ابو عبیدہ الخدا وہی دے ابو جعفر الباقر علیہ السلام نے روایت کرے دے کہ ما واوریدو چې امام باقر علیہ السلام دا خبر اوکڑا سا خبر اوکڑا کہ اللہ کی قسم وہی پا خدا میں دے قسم ہوئی میرا سب سے پسندیدہ ساتھی سب سے زیادہ تقوی والا سمجھدار اور ہماری بات کو چھپانے والا ہے وہی ټولو نه زیات زما خوښ هغه کس دی زما ټولو نه نږدې او ډېر زیات تقوادار او پوهه والا هغه سړی دی چې کومه زمونږ خبرې پټېږي یعنی ظاهري نه چې پټوي دا خبرې امت نه وایي امامان راغلي دي چې خلکو ته دین وښیي هلته امامان وایي چې زما خبرې پټوي خلکو نه مخکې وایي اور سب سے برے اور مبغوض وہ ہیں اور ټولو نه بد او رټلي خلک هغه دي کہ جب وہ ہم سے منسوب کوئی حدیث سنے تو اسے نہ سمجھے اور اس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آغا خلق ٹول کے بد خلق دی سپی خلق دی بد خلق دی کیا آغا منسر خبر آوا جب سے خبر آوا تختما خبر مکوا حدیث نہ دے پورا خبر مکوا وہی ټولو نه بد خلق آغا دی چې کله زمونږ نه یو روایت ورته راشي او هغه ونه مني او زړه نه قبول نه کی او د هغه انکار وکي اور ہماری حدیث کو جو بیان کرے وہ کافر قرار دے وہ اسے کافر قرار دے حالانکہ وہ اسے معلوم نہیں کہ شاید یہ حدیث ہماری طرف سے ہو اور ہماری طرف ہی منسوب ہو اور وہ ہماری حدیث کا انکار کر کے ہماری ولایت سے خارج ہو جائے گا وہی چا سره دا اختیار نشته چې زمونږ حدیث واوري او انکار یې وکړي او کدا انکار یې وکړو دې در حقیقت کفر وکړو او دا ولایت نه خارج شو دا سړی تا سره کوم ځینې اختیار راغلو تا سره کوم ځینې اختیار راغلو مخکې جواب هم دا درته نه مني د جواب مولوي صاحب وامره مولوي صاحب مخکې مفتی صاحب امام یک بنا بدای تاسو روغ او چې تاسو یې بیتونه بندول درې روایتونه ورته وامه مولوي صاحب وامره وہ امام جعفر صادق نے روایت ہے خدا پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت اپنی کتاب میں ان 2 آیات سیکھی ہیں کہ وہ نہ کہیں جب تک جان نہ لیں اور رد نہ کریں جس کا علم نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی صرف حق بات ہے بلکہ انہوں نے فرمایا انہوں نے جھٹلائے جن کا ان کے پاس علم ہی نہیں تھا انہوں نے جھٹلائے جن کا ان کے پاس علم نہیں تھا اور نہ ان کے پاس ان کی تعویل تھی وہی تعویل ہم در سر نہ منما دا وہی تعویل ہم در سر نہ منما جے زما روایت سنگ در اور رسیدو منو ان بھی منی مجتہد سر منو ان نبی منو انوی والٹکی زاکا ٹکی زاکا فاکنا والٹکی زاکا عربی ٹکی زاکا یوم رک منو ان بڑا مفتی سے دا چوک دی واسطه لے یار منو ان ونی سا خدای بیا ورسره در باندې وکړ ورسته بیا خبري وکړ ولی غوګ نه نیسی ولی دی تلوار ده دا وکسا ولی په مر سلورم نمبر روایت وابرا تمہارو میٹ راغلو بشتاره دی جوړای چملی تختما دا دوی روایتونه در تمام بس دغه جواب دیر کوم سامنین امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا کہ جو بات ہم سے منسوب تمہاری طرف پہنچے اسے باطل نہ کہو اسے باطل نہ کہو وہی چې زمونږ خبره ضرور سی راغی ته باطل نه وای اگر تم اس کے خلاف یعنی الٹ بات بھی جانتے ہو یعنی کتا تا دی زمونږ خبره نہ الٹا خبر معلوم ہے باطل بورتا نہ ہوئے بے شک تم نہیں جانتے ہو ہوتا تا نہیں پتا ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ امامانو دا خبر والا کڑے دا اور کس وجہ اور کس صفت میں کہی ہے تا دا پتہ نہیں دا امام تا خپتا نہ تا سره اور اختیار شته نه چې ته دی امام خبر کی تعویلو کی مخ کے واو مفتی سے حدیث در تمام
آخری حدیث اردوی امام نادی مات کا ابو البصیر ابو البصیر ابو جعفر الباقر علیہ السلام یا ابو صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں, ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے, اگر تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو اس کی تکذیب نہ کرو, بے شک تم نہیں جانتے کہ شاید وہ چیز حق کی طرف ہو اور تم اللہ کو عرش پر جھٹلا دو گے. وای که زمونږ نه درته حدیث راغلو د هغې به روایت تاسو تکذیب نه کوئ, که تکذیب دې وکړو دا تا داسې وکړو لکه الله دې په عرش باندې جوټلا وکړو. صحیح شو. ستا امامان وایي چې زما روایت درغلو هغې روایت کې به ته چونګ چرا نه کې راویان به پکې نه ګورې مینو ان به منې چې څنګه درغلی مینو ان دې ورکړه مینو ان نه دی مینو ان دې زده که ده مینو ان مینو ان. خب اوس ما خبره وره مونږه ثابته کړه که نه چې دې سره اختیار نشته دی په حدیث کې پر راویانو باندې امام وایي چې ما نه څنګه در ورسېدو هغه شان مې منې او که دې نه منلو کفر ته لاړلې لا حول ولا بس صحیح شو. اوس ما خبره وره مفتی صاحب مثال ټول روایتونه به ته منې ټول روایتونه به ته منې ستا امام وایي انده صفحه اندینا جواب در کام اندی صفینه جواب در کام ما بندوا اندی صفینه جواب در کام ما بندوا انده صفینه. خواه پاس اخلاص کا لگ متن نی کا چیرې ته پوه شي که نه ای کاش ته د عربي د حدیث متن نی پیدلې پوه شولې صرف اردو لکیر کی فقیر ما جوړېږي. دلته یې څه ویلي دي اول حدیث کې څه ویلي دي چې هغه خبره او نسبه الینا هغه خبره چې هغه مو سره منسوب دی یعنی مونه ثابته دی هغه انکار چې څوک وکي دغه باطل کار دی دغه غلط کار دی. مو څه کوو مو حدیث سند سره اول دا معلوموو چې دا منسوب دی د امام طرف ته صحیح دی که نه دی. چې کله دا ثابته شو چې د امام طرف ته اصلا منسوب غلط دی منسوب هم نه دی, یو مثلا جوټلاو کاس راغلو یو کاذب کاس راغلو یو مرتد کاس راغلو هغه امام پسې یو حدیث وتړلو لږ فرق دی خبرو کې بس یک هم د ما خو سوچ وکړو چې دغنې خو وحي راغله وحي د جبرائیل والا وحي ماته بینوي د حدیث نه. ښه ته څه حدیث بینوي که نه مفتی صاحب ایما والا سکرین لغوټ کا اخیری یو منټ بعد زه بیا سمالم مخکې خبره پسې ولې نه کې ایما والا سکرین لغوټ کا دا مخکې پسې ولې نه کې دا مخکې پسې ولې نه کې دا خبره وای دا مخکې ولې نه کې اگر تم اس کے خلاف یعنی الٹ بات بھی جانتے ہو وہی کتا خبره زمونږه خبره صحیح نه ښکاري او تا سره در حقیقت یعنی صحیح خبره پڑھاؤ کا روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا جو ہم اول پڑھاؤ کا جو بات ہم سے منسوب تمہاری طرف پہنچے مسرا منسوب تو طرف ټول خبره ته یا غوګونی سه یا ټول وای دی الله بنده ټول وای نه یو اول دا څه دا منسوب خبره دلته لیکل دی اول نسبت ثابت نه دی ټول روایت وای علی السامری دی امام ابو الحسن رضا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھا کہ جو بات ہم سے منسوب تمہاری طرف پہنچے مسرا منسوب دے منا نقل دے تاسو طرف تا ورسید بے تاسو انکار حق نشتا. ہاں اگر تم اس کے خلاف یعنی چیتا دے منسوب مسرا منسوب دے اسے باطل نہ کہو امام اسے باطل نہ کہو چکلا اول خبر خوارا مفتی صاحب چکلا مسرا منسوب دا خبر پٹھاو چکلا مسرا منسوب چکلا منسوب نہ دے امام دا لگ میوټ یو لګ چې زه دا پوي کما چې دا روایت باندې دا پوي نه دی دا غریب اصل کې دا پوي نه دی دا غریب کمکل دی دا وګورئ مولوی صاحب دا علی سامینی امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام نه روایت کړی دی چې هغه یو خط ولیکلو چا امام رضا علیہ السلام یو خط ولیکلو او دا خبره په خط کې ولیکله چې کومه خبره زمونږ له خواله تاسو طرف ته راورسي هغه خبره به تاسو باطل نه ګڼئ امام رضا وایي امام رضا علی سامینی ته وایي چې زما طرف نه یو خبره در ورسېده هغې خبرې کې به ته تحقیقونه نه کوې هغه به باطل نه هغې دا به نه وایي چې د امام قول نه دی مخکې ورپسې وایي اگر تم اس کے خلاف که زما هغه خبرې خلاف تا ته یو صحیح خبره معلومه وي بیا به هم ته خپله خبره به دباو کې زما قول به منې امام ایک ما بندوي که تاسو دا غوي ډیر غلط کار کوي چې امام ایک بندو وای داسې به ولې کې ته چې کتا ته صحیح خبره معلومه ده د هغې خلاف به نه ځې د هغې خبرې چې زما غلطه خبره ده هغه به اورې ولې بے شک تم نہیں جانتے وای تا ته پته نشته ده
कि हमने ये बात क्यों कही है چې دا کومه خبره تا ته غلط ښکاری دا مونږ ولې کړی دا خو تا ته غلط ښکاری زما په نظر کې خو غلط نه ده اس وجہ سے اور کس صفت میں کہی ہے او په کم وجه باندې او په کم صفت کې دا خبره مونږ کړی یعنی یاره نجف صاحب ته لږ خبره خو واوره کنه دا کوم خبره نه بالکل پوه شو امام باقاعده وایي چې عام مولا سره سړی سره دا اختیار نشته چې زمونږ په خبرو کې کوریج پورید وکي زما روایت در څنګه ملاو شو ستا په سمجھ کې راضي او کنه راضي ته به مانی تاسو ته اختیار نشته دا مطلب نه دی مطلب نظام کوئی کا دا مطلب نه دی روایت دا دی چې کله مون طرف نه تا ته یو خبره راغله منسوب څه کله مونږ هغه منسوب دی اول به دا ته ثابت کوم ځای نه کوي چې دا منسوب دی کنه دی ایمو خبره صغرا باندې کس په دې خبره باندې کپويږي چې دا څومره غډي وډي وایي چې کله یو خبره اهل البيت طرف نه منسوب دی څنګه ورته وایم دلته بعضی کسان بیا وایي تاسو دوه کسان ور سره غږیږي نو انا سره غږیږي اوس ما سکرین لکستر کا ایما سکرین لکستر کا ایما سکرین لګیو په واچو خو دا سکرینونه ستره خو اول خو دې جواب خوراکه کنه چې تا ته د اختیار نشته چې د امام خبره کې ته د امام خبره هم نه پیژان نه پیوي چې امام رضا علیه السلام دې څه کوم حدیث مترف نه منسوب تاسو ته ورسېدلو هغه نه بعد ته متن چې کله پڑھاو کې حدیث پڑھاو کې حدیث معنی نه کړي متن پڑھاو کې دا خبره موجوده دا او اسی بات نہ کہو اگر تم اس کے خلاف یعنی الٹ بات بھی جانتے ہو مطلب بات لگی کہ امام والا مطلب ہے د امام ولا یومي دا تاسو له دې ځانه په دې روایت کې د امام په روایت کې خبرې کوي دغه خبرې دلته وخی په دې روایت کې دا لږه څه لګیا روایت امام ولا کوم خبره چي ده چې اگر تم اس کے خلاف یعنی الٹ بات بھی جانتے ہو دین څه مطلب ده دین مطلب دا دی چې هغه متن حدیث کوم تا تراغلو ایتا ذهن به پکار نه کوي ایتا ذهن باغه الټا منا خلی خو بیا هم تخپل ذهن ما منا حدیث منا شابس الله اکبر صحیح شو خو لیک د خپل روایت ومني او لیک سر ور باندې خلاص کړي یعنی تا ته اجازت امام نه درکړي چې د امام خبره ولو که کمزوري وي ته د امام خلاف نه ځي او مفتی صاحب بالکل مفتی صاحب زه دا درته هم چې امام خبره خو ثابت شي کنه اول مولوی صاحب امام رضا علیه السلام چې ما بلغک عنا ما بلغ دا لګ میوټ کا مولوی صاحب دا دویم روایت ورته وای حدثنا احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن بشير او عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تكذبوا بحديث مخكي اتاكم مخكي سوي اتاكم احد فانكم لا تدرون لعله من الحق فتكذب الله فوق عرشي الله اكبر ګوره غوښه دلته څه درته وایي وایي قاله ګوره د حدیث سند ته پسې وګوره ته لیک دې خواته راوړه وایي تاسې به د ما په روایت باندې دروغ نه وایاست د ما روایت ته به د دروغو نسبت نه کوئ کیداسې تاسې وایي د دې د دروغو نسبت خبر به نه یاست الله باندې به مو د دروغو خبره کړې وي دیکھیں مولوی صاحب شیعاګانو ته اختیار شته چې د امامانو کول کې دی وګوري چې دا ضعیف دی دا صحیح دی دا قوي دی دا فلانه دی دا ډینګه دی اوس راځو به خبره خو تاسو خو میوټ کوئ کنه ایما واس په تاسو تاسو میک خو بندوي کنه تاسو ما بار ویلا مفتی صاحب مفتی صاحب ایما خبره ته وښه بیا ته وایا د امام مهدی ګوره د شپاګو کتابونو حواله می تا ته درکړه صفحې میم درکړي لمبر میم درکړل چې دا ټول لوی ملایان دي ګوره کافي هغه وایي کان عقیما امام حسن العسکري دغه وایي اولاد نو وکس دغه وایي اولاد نو کافي دی وایي لمبر دی حواله کې بیا غواړي بیا درته ښکاروم تاسو لاس حواله ذکر کوم تاسو حوالو ته پرې خلې هم تاسو لاس حواله ذکر کوم دی مولا کتابونو دی الله بنده دی تعالی کتابونو اوس تاسو حدیثو خبره کوله کنه تاسو حدیثو خبره کوله چې حدیث کومه د څنګه وی معنی به انیس ساری د تاسو کتاب د الحافظ بن حجر الاسقلانی دا دی ایت فلم يلبسوا فقاتلوهم د احد خبره د بینی خیبر فلم يلبسوا الا ان هزم عمر واصحابه واخلص حدیث ته د څه کوي مسكون ځای ته لاړ یعنی د صحابه ته کوم ځای نه لاړې حدیث نه هغه ځای ته وړې تاسو حوالو ته نه پرې خلې مفتی صاحب تا لاس حوالې درکوم دي پرون چې یو کس ګوره وکسه زه اوس راځم لاس حوالې مې درکړې دي تا چې عمر جنگ نه خلې دي او اصحاب هود خلې دي اصحاب دغه جواب هم درکوم دغه جواب هم درکوم خایو مې صبر وکړه
ما سره بس ما ټایم ختم شو دا دی ښه نه صبر دغه اعتراض اوس غوږ ونیسه دغه اعتراض هغه دی زما دوست د څوملي دلته نواب نیم ساعت ناوخته که پروا نه کوي دلته د حق مسأله بیا سبا ان شاء الله واستختمه ما ته اول هم ویلي و چې زه ډېر کم ټایم ته راغلی یم ما هلته سوبیل درسونه دي کلاسونه دي صحابه ودي اعتراض وکړل کدي ونه کړل په صحابه ودي اعتراض وکړل کدي ونه کړل هغه بیا سبا ونی بس کوو ان شاء الله د تاسو کتابونه به زه اعتراض هم کوم تاسو کتابونه به زه روایت هم بیانوم اله بلدي په امامانو باندې دروغ ویل اله بلدي په امامانو دروغ ویل اله به خپل ټول ملایان دي رد کړل امامان دي رد کړل په امامام دي په دیوال باندې وويشتل غوږ ونیسه ما پرون تا ته ویلو دي تا نور ملګرو ته سوي راولې امام بندوي دا دلیل دی چې باندې چې تاسو امام مک چې بندوي دلیل دی چې باندې تاسو سره جواب نشته نمبر 1 مولانا امام مک چې بندوي دلیل در سره نشته دویمه خبره ده نه دا ته ما روایتونه پیش کړي دي دا تاسو اته روایتونه په امام مهدي باندې تاسو ایتام معتبر کتابونه اته روایتونه بیانوه ته اوس ښه او دویمه خبره ده چوته صحابه عدالت صحابه باندې ځان تیار کا ان شاء الله باس بکو خیر دی سبانه ځان تیار کا باس بکو یو عدالت صحابه ودر صرف موضوعات د تخیام کنه یار زه سم نو وخت ما باندې صرف موضوعات د تخیام واګونیسه دا مسلمانان دی ګوري خپل شیګان بم در باندې لعنت وای واګونیسه نه لعنت نه کوي کسه زه د صرف موضوعات خیم سبانه به موته بحث ایواري چې په عدالت صحابه باندې بحث وي ایواري چې کومه ده بخاری باندې بحث وي د بخاری الله بنده واګولینه نسی زراوان دا ټول عام شیو مسلمانان ورته ونیسي ولی بیره لري ولی ډاریږي ولی بیره لري ولی ډاریږي دا خبره نه دی ما ته طویله چې وی غنټې نه ست سره لګیا ما سره ټایم نشته دوره واګونیس امام حسن العسکري لنرګس سره کانو واده وکړل کې ونه کړل په امامت کې خبر دا اوسم په امامت کې غږیدي ها خب واده وشو څه وشول د نرګس اسلام را ثابت ک د نرګس مور پلاری څوک د چيري اسلام راوړی د امام حسن العسکري نکاح سره کړی راځه خپل کتابونو دی ثابت کړ راځه په اسانه زبیتا کتابونه اس خلفای راشدین کفر د ثابت من بیا بچکای دا وګوره هغه ځای ته بیا زو دغه یو ځای په امام څه نرګس باندې راځي نو زبې قرآن و روایاتنا دتا روایاتنا و قرآن نبی زدتا ما خبر تسی راغلی په امامت لما سره خبره شروع کړه کدي شروع امامت کی خلافت هم ده ته امامت باندې راغی خلافت هم ده زب بیا دته یا کوئی حرام ثابتا صبر جارنیټر سیب صبر دی الله خاطر وکړه صبر دی الله خاطر وکړه صبر ګوره زه په حوصله در سره تسی راغلی ډایرکټ دی په امامت لما سره مسلمانانو خبره شروع کړه کې شروع نه کړ دا د امامت توهین چې کولو دا اهل البيت توهین چې کولو اهل البيت توهین باندې ته لګیاوي او ته چې کومه ده هغه کسانو سره بحث کوي هغه کسانو سره چې هغه مزدوران دي هغه کاریګر دي نه چې کله ته بیبي نرجس اسلام باندې خبره کوي ناریه که خزه نارینه که خزه ویره ولی لري ولی غوږ نه نیسي نر په دې ام چې د امام بیت بندای امام مک چې دولسم امام غوږ دي تاسو دولسم امام د ماهدی په نامو د دې مور او پلار می درته ویل چې ثابت ک موري څوک د پلاری څوک بیا می درته ویل چې د مور نرګس ده سیده د تا کتابونه وایي چې دا نصرانی و د تا کتابونه وایي چې دا مسیحي و ښه د دې مسیحي اسلام ثابت کړه چې امام حسن العسکري له دې سره نکاح کړی دا راځه په خیر اسانه مسأله ده راځه په امامت کې مسأله ده امام حسن عسکری شخصیت تاسو مذهب کې څنګه دي تاسو مذهب کې چلو امام حسن العسکری د موږ د اهل بیت یو امام دا په د باندې دی الله رحمتونه وي لیکن تاسو غیر شرعي کار کوي کنه کوي اسلام په خلاف کار کوي کنه کوي جواب راکړه زه خوایم لدی يهودي سره یا لدی نصراني سره غني نکاح کړي نه دل سره حکما درته ثابت کو اولاد می هم ته تا کتابونه ثابت کو اوس ثابت کړه دی الله بنده ګوره وګونیس زه په مسأله لیک پوها کړه دا ته مر روایت کې کومه ته تیمرانه دا ته شل روایت کې سوال دی تا کتابونه تاریخي کتابونه هم ته تشل نه غواړم یو روایت ل خپل ځان د اسلام ثابت کړي تا کتابونه ثابت کو مفتی صاحب کله چې دي سند نشتا کله چې دغ نشتا مللونه هل سند دی وخیا مللونه هل سند دی وخیا ګوره وکس
مخکې تا خبره وکړه چې د دې کتابونو سند به ګوري. موږ یې سند هم نه درنه غواړو. راځه له امام حسن العسکري د دې نکاح او د دې واده د دې اسلام ثابت کړه. د دې مور و پلار څوک وو؟ ولې مو یوه مسیحي په اهل بیتو کې ورننه ایستلې ده؟ نکاح څه ثابتوي؟ چې یو مسیحي مور اخیستلې په اهل بیتو کې. د دې جواب راکړه. یو منټ دې جواب دا کوم چې که هر چا نکاح پسې شي کنه زه به تا ته وایم د ابوبکر نکاح ثابت کا ماته ثابتوي شي په سترګو موضوع یې راوړه په دې سترګو یې درته ثابتوم. اوس په امامت مسأله ده، په امامت خبره ده. چا سره واده شوی دی نکاح ورته چا کړی دی اسلام ثابت کړ دی. هغه یو ځل اسلام ثابت کړ دی. د مسیحي د دې نصراني د تا کتابونه وایي واده نه مخکې مسیحي دی. واده نه مخکې مسیحي دی. واده نه مخکې مسیحي دی. واده نه بعد حسن عسکري علیه السلام شخصیت کلام حسن عسکری علیه السلام ثابت کړ. راځه په یو روایت کې د اسلام راته ثابت کړ. اسلام پر اندوره کافی ده چې د امام حسن عسکری کور ته راغله واده یې وشو. انده اسلام پر کافی ده چې هغه یهودي سره واده نه کوي و یهودي سره واده نه کوي. یقینا صحیح بنده مسلمانانو د دا په دې خبره تاسو پوهیږئ. مولانا عبدالعزیز صاحب د دې په خبره زه څه درته وایم ته څه وایې؟ زه وایم وکس دا په مسله درته اسانه کړه. مسله ځان یې پوهه کړه تلواره مه کوه. ته داسې وایي که نه کسه تاسو چې کومه دی که نه تاسو ضعیفې خبرې طرف ته کوشش کوئ چې اسلام ثابت. ما درته ویله ځنه بزرګانو زما د سکرین لغټ کا نجف صاحب خبره ده د سکرین مالا څنګه غوټه دی ما په حسن عسکری باندې په دې 12 امام باندې د شیعاګانو په امامیو کې څومره فرقې دي وګورئ. ښه 9 فرقه 10 فرقه 11 فرقه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. په دې 12 امام باندې دیو خوا کې ټول تکبیر په کلمو کې مولانا 12 فرقې دي. دا وګورئ 10 فرقه 11 فرقه. مولوی صاحب د یوسف خبرې دي مولوی صاحب مبارک وتښتېده.